ایران کې د افغان پوځ وسایط لیدل کېدل، د طالبانو بېغوري او د خلکو غبرګونونه. پاتې جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پوځ د زغروال ګاډو او حموي ټانګونو عکسونه په ایران کې خپاره شوي. یو ټلګرامي کانال چې د افغانستان خبرونه خپروي پرون چهارشنبه یو لړ د عکسونه نشر کړي. په هغه عکسونو کې چې په ټویټر خپاره شوي لیدل کېږي چې امریکایي زرې حموي له افغانستانه ایران ته لیږدول شوي. د دغو ګاډو د شمیر او د نورو تجهیزاتو په تړاو جزئیات نشته او دا چې په ایران کې به یې وروستی تمځای چیرته وي. ایراني چارواکو او طالبانو تازه د دې خبر په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست په 18 په خپل لومړني کنفرانس کې پاکستان ته د وسلو مهماتو د لیږد خبرونه رد او تبلیغات وبلل. علي شباب په نوم یو ځوان لیکلي، تر ډیره مو وزغمله چپ پاتې شو، خو دا حالت ګونګ هم په خبرو راولي. قربان وطن مو د خاپوړې مو پکې کړي، ترې مڅکلي او خوړلي. نن په برندو د هیواد نظامی وسایط د ګاونډیانو په ښارونو کې وینو. په کور دننه مو ورسره ظلم ولید، دردمن شو، خو خوشبینه و چې نن سبا بل سبا به حالت سم شي. دا خوشبیني لا شته، خو ومنئ دا حالت هیڅ د زغم نه دی چې بل هیواد ته د انتقال شي. ولې اسلامي امارت لاس په کار کیږي نه؟ ولې د دې ستر خیانت مخه نه نیول کیږي؟ ملت خپله ملي شتمنۍ داسې نشي لیدلی. دا ډول چارې ملت سره د حکومت د واټن په زیاتېدو دلالت کوي. د ولسي جرګې منشي کریم اتل لیکلي، د افغانستان نظامی وسایط د ایران په ښارونو کې لیدل کیږي. موږ چې هیڅ مسؤلیت ونه لرو، خو افغانان یو د خپل ملي شتمنۍ د پوښتنې حق لرو. په دې هکله د اسلامي امارت مسؤلین لاس په کار شي تر څو د دې ستر خیانت ترسره کوونکي ونیول شي. بل خوا یو شمېر سرچینې وایي چې د فراه او نیمروز سقوط وروسته افغان پوځیان سره د وسایطو ایران ته تللي وو. پوځیان پرته له وسایطو هیواد ته راغلل، خو وسایط همالته پاتې شول. درنو کتونکو د یادې موضوع په اړه څه وایي؟ خپل نظریات را سره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.